زما ورونو او خویندو، زه به د یو شخص قصه شریک کړم تاسو سره چې په حدیث کې دې ذکر دی چې هغه څوک چې آخري جنت ته دننه کېږي هغه څنګه دننه کېږي. هغه به زموږ تاسو نه مسلمانان نه وي، انسانان نه به وي، څوک چې ګناهکاره دي او الله سبحانه وتعالی په جهنم کې اچولي دي هغوی ګناهونو دپاره، لیکن خیر هم چنانه خلکو شته دی. نو دا خلک چې د جهنم په اور کې سوځېږي او هر ځل اواز کوي چې یا ربي ما باندې رحمت وکړه، یا ربي ما باندې رحمت وکړه. دوی د زقوم د ونې نه څه شی خوري او هغه تنتیا یې او وګلتیا یې نور هم زیاتېږي او په معده یې پړسېږي او چویږي، دوباره همدغه سرکل دوی باندې روان دی. دا سکروټ یې سوځوي او همدا چغې وهي یا ربي ما باندې رحمت وکړه، یا رب الجلال ما باندې رحمت وکړه. نو الله سبحانه وتعالی دې شخص ته جواب ورکړي که زه تا د کوم اور کې چې پروت یې دې اور ته ووایم تا دې خپل اور نه خلاص کړي، ته به نور څه ونه غواړې؟ هغه وایي یا ربي زه نور څه شی غوښتی شم چې زه دې عذاب نه بچ شم، نور زه وعده هېڅ هم نه غواړم، فقط دې اور نه ما بچ کړه. الله رب العزت هغه د اور نه بچ کړي او د جهنم نه راووځي. چې څنګه هغه جهنم نه راوځي هغه یا رب د اولین او د آخرین سړي په دې دنیا کې نه ما باندې ډېر رحمت شوی، ما ته ډېر عزت راکړل شوی، ما ته ډېر شان راکړل شوی، ما ته ډېر شوکت راکړل شوی دی، ما باندې ډېر کرم شوی دی چې زه په داسې مقام کې یم چې زه جهنم نه بیرون یم. هغه دپاره د جهنم د درد نه بیرون کېدل یو مقام دی، یو عزت دی چې هیڅ چا ته د هغه نظر نه ورکړل شوی. نو څنګه چې دا قصه ختمیږي الله سبحانه وتعالی ده ته ښایسته اوبه ښکاره کوي، ونه ښکاره کوي. په حدیث کې چې د هر ونې بیخونه د سرو زر نه جوړ دي. نو چې دا ونه ښکاره کوي دغو چون وعده کړې وه چې یا رب تا نه به زه نور هېڅ نه غواړم. په همدې وعدې مطابق دا بیا وایي چې یا ربي دلته ښایسته اوبه دي او ښایسته ونه د میوو ده، که چېرته ما ته اجازه راکړي او دا مو لاس کې واخلم نو ښه به الله رب العزت د خپل رحمت نه کرم نه چون هغه ته ښکاره کړی و او هغه پوهېدو چې دا د صبر نشي کولی دغه نعمت ته همدې دپاره ورته ښکاره کړو خپل بنده نه ورته ښکاره یې کړو چې پرېږده ما نور هم غواړي او الله رب العزت ته وایي چې ځه هغه هم واخله. هغه نه ما ته همداسې بله ونه وګوري چې هغه نه ډېره ښایسته وي او چون ده خو وعده کړې وه زه به نور تا نه څه نه غواړم، فقط دغه راته راکړه، دا ډېر څه دي، دا هر څه دي، زه فکر نه کوم ده نه نور څه چې دا بله ونه وګوري بیا ځان سره خجال چې تا خو ویلي دي چې نور څه نه غواړم. نو بیا خو بیا هغه انسان دی، خواهش شته دی په انسان کې، بیا یو خواهش وکړي بیا یا رب که دغه ونې پورې ما دغه ونې ته ما ته راکړې نور بس دی، نور څه نه غواړم. الله رب العزت هغه ونې ته هم چنن ورسوي. ورونو خویندو په دې حالت کې دا د جنت دروازه وګوري او سبحان الله دا ښایسته بوی د جنت، دا ښکلا د جنت چې تعریفونو باندې کتابونه ډکېدی شي او تاسو ټول ته معلومه ده چې د دنیا نعمتونه هیڅ کوم مثال هلته نشته دی. دا مه هېروئ چې جهنم نه دا راوتی او دوی زه بهترین شخص اول او آخر یم چې زه په دې نعمت کې یم او اوس د نور نعمتونه مو کتل. نو بیا خواهش وکړي چې یا ربي که ما ته جنت راکړي. الله رب العزت وګوري دې ګناهکار شخص ته
د خپل د رحمت نه د خپل د کرم نه جنت هم وبخي. نو چې کله جنت دننه کېږي احساس کوي دا خو زه خو ناوخته راغلم، څنګه ته چې واده ته ناوخته لاړ شې او تا نه ډوډۍ هم خلاصوي او ځای هم نه وي، په یو ځای کښېنې یا جمع مونځ ته ناوخته لاړ شې، ځای نه وي او ځان ته ځای جوړی، نو بیا الله نه خواهش وکړي یا رب دلته زه کوم ځای کې لکه ځان ځای کم. الله رب عزت ته وایي چې ته ماله نور غواړې او نور غواړې دا څنګه؟ او ته یا رب نشم ایسارولی خپل زړه د دې ښکلا نه دا تا چې څه جوړ کړي دي خیر دی عذرزاري ورته کوي، خیر دی. لکه څنګه چې یو ماشوم خپل مور ته بار بار لګیایي چې دام راکه او هر څه څونه چې غواړي او جاړي او نه ایسارېږي او غواړي یې، او د مور رحمت خو پرېږدې الله رحمت ته وګوره. الله غفور رحیم دی، د هغه رحمت ته وګوره. هغه ورته وایي چې یا عبدي زه به تا ته دومره یو تخت درکم چې د غټترین پاچانو تخت تا په دنیا کې لیدلی وي، چې کوم پاچایان په دنیا کې د هغوی نه به غټ تخت درکم. په بل حدیث کې راځي چې زه به تا ته دومره ځای یا مقام یا دومره یو تخت درکم چې دنیا مقابل کې وي، یعنې دا ځمکې په شان د غټ وي. نو په دې حالت کې دا انسان الله سبحانه وتعالی ته وایي چې یا رب دا څنګه؟ آیا ته ما باندې رشخان وهې یا ته ما مزاح کوې چې زه یو شخص یو ګناهکار په جهنم کې وم او ته اوس ما ته څه شی راکوې؟ نو الله ورته وایي چې مثله 15 دفعې د پاچیان تا ته دغه شی به 15 وي. نو په دې حالت کې چې کله دا قصه ابن مسعود کوي نو وخاندي. نو صحابه ورته وایي چې یا ابن مسعود تا ولې وخاندل؟ نو ابن مسعود بیرته جواب ورکوي صحابه ورته چې کله دا قصه رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله هغه وخندل، او الرسول صلی الله علیه وسلم ویل چې دغه حالت کې الله سبحانه وتعالی مسکا وکړي. سبحان الله تعالی لږ متوجه شئ. الله سبحانه وتعالی مسکا کوي په یو ګناهکار باندې. او ابن مسعود وایي چې الرسول صلی الله علیه وسلم موږ ته هم چندا وویلې چې دغه 15 چې هغه ګناهکار ته ورکړل شوي وو تاسو ته په هر یو ضرب لس وي، یعنې ستاسو مقام ستاسو چوکۍ به د 50 ځلې غټې وي نسبت د 15 نه. نو متوجه شئ په دې کې ابو هریره خواته یو صحابي ناستو او دوم دا خبره وکړه چې رښتیا ما رسول وسلم اورېدلی چې دا یو به هر یو سره لس وي. زما ورونو او خویندو زه پوهېږم حرام پیسې ښه کور دا پرېښودل سخته دی، لیکن والله بالله دا اواز اول په خپل ځان باندې کوم او بیا زه به ټولو تاسو باندې کوم که دا پرېږدئ والله چې تاسو به ښه ژوند آرامه ژوند په دنیا او په آخرت کې لرئ. په دنیا او په آخرت کې لعنت دی وي د دنیا په حرامو پیسو باندې، لعنت دی وي په هغه موټر باندې چې کوم ما دوزخ ته وړي، په هغه چوکۍ باندې، په هغه لباس باندې. دوزخ کوم آرامه ځای نه دی. او هیڅ کله دا خواهش مه کوئ چې اقلا یو سترګه دوزخ ته واچوئ، یعنې یو نظر یې وګورئ. او دویم د باندې پوه شئ چې الله سبحانه وتعالی موږ ته د نعمتونه په دنیا کې هم چې ښکاره کوي، الله سبحانه وتعالی موږ نه دا غواړي چې موږ کار وکړو، په حلال لار باندې دعا وکړو.
او دا نعمتونه هم واخلو او د جنونه هم واخلو. په قرآن کې آیات دی په سورة بقره کې، او من دغه آیات په هر مانځه کې تکرارو. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الله ما د بهتر راکا د دې دنیا د آخره او د قبر عذاب نه نجات راکا. نو زما خواهش به دا وي چې دغه آخر کس مه جوړېږه، اول کس په اول صف کې صحابه او سره پیغمبران سره ودرېږه، خو هغه مقام ته رسېدو باندې کوم چې په اسلام کې حرام دي هغه مه کوه. زه پوهېږم ما مخکې ولې پرېښودل دي او حرام شي په دې زمانه کې خصوصا سخته دی، لیکن د هغه بدله چې ته به په دنیا کې وګورو په آخرت کې وګورو ورونو انشاءالله خوشحاله به اوسې. موږ الله سبحانه وتعالی نه دعا کوو د هغه رحمت نه چې موږ ګناهونه معاف کړي او هغه څه چې هغه د نفرت کوي زموږ زړه کې د نفرت پکې واچوي د هغه شیان طرف ته چې کوم شیان ته الله سبحانه وتعالی په زړه کې هغه خیر ګوري زموږ زړونو کې ورته محبت واچوي، او هر څه چې حرام دي موږ نه لرې کړي او هر څه چې حلال دي موږ ته نږدې کړي. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.